اذ قال الله کلا چې ویلو الله یا عیسی اے عیسی انی متوفیکا یقینا ز پراغستون کې ما تعالی ورافعک الی او چتون کې ما تعالی زانتا ومطهرك من الذين كفروا او پاکون کې ما تعالی را داغ کسانو نا چې کفر کړي دي وجاعل الذين اتبعوك او ګرځون کې ما کسانو لرا چې تابعداري کړي دستا فوق الذين كفروا د پاسا دا کسانو چې کفر کړي دي الى يوم القيامه الرزو د قیامت پورې ثم الي مرجعكم بیا خاص ما تارا ګرځیدل دي تاسو فاحكموا بينكم نو فیصله به وکړم په منځ تاسو کې فيما كنتم فيه تختلفون پاغه خبرو کې چې تاسو پای کې اختلاف وکولو دا آیت مبارکم د عیسی علی السلام د عبدیت سره تعلق لري چې عیسی علیہ السلام د مرګ نه په خلاصي کې الله رب العزت ته محتاج دی خلق راولګي د تدبیر د دې خبرې جوړ کو چې عیسی علیہ السلام وجنو الله رب العزت عیسی علیہ السلام ته وحی وکړه چې زه تا خپل ځان ته خېجوم اسمان ته د بوزم او د کافرانو نه د پاکوما او ستا چې څوک تابعدار دي نو هغې له اولیه مرتبه اولیه درجه هغه ورکوم عزت ورکوم او کم چې کافران دي هغې له دنیا کې هم سزا ورکوم او آخرت کې به هم سزا ورکوم نو دا خبرې دلیل له په دې باندې چې عیسی علیہ السلام الله رب العزت ته محتاج دی نو کله چې الله رب العزت ته عیسی علیہ السلام الله رب العزت ته محتاج دی نو تاسو څنګه عیسی علیہ السلام الہ هغه ګرځوي اذ قال الله یا عیسی کلا چې ویلو الله اے عیسی الله رب العزت چې هر یو پیغمبر ته نوم علی په نوم باندې مرته आवाज کوي نو आवाज کولې شي ځکه چې الله رب دی او انبیاء دای بندگان دي خصوصا د نبی له صلوات و سلام ډیر ادب او احترام کله هغه ته پنوم باندې आवाज نه دی کړي نو می ورته نه دی اغسته انی متوفیکا زو پورا اخلماتا سرا د روح او د بدن توفی دادو متشابهاتو نه ده مرزا غلام احمد قادیانی او پرویزیان
هغوی ته نه یو غلطه معنا هغه اغستې ده چې بس عیسی علیه السلام مړ دی وی ځکه مړ دی الله ویلي انی متوفیکا زه تا وجنم نو عیسی علیه السلام مړ دی او وی توفی د وفات نه دی او رافع کا د دین مراد وی د درجه او چتواله دی مفسرین او محدثین جواب ذکر کوي چې متوفی دا معنا دلته غسل دا صحیح نه دی او دا ځکه صحیح نه دی د ډیرو نصوص سره د ډیرو آیاتونو سره د ډیرو احادیثو سره د دې ټکراو بیا راځي ډیرو احادیثو کې راځي چې عیسی علیه السلام په آخره زمانه کې راکوزیږي او خلافت به قائموي او په دې باندې د ټولو علماو اتفاق دی